د هیواد د اقتصاد وزیر 13 ورځ مزار شریف ته په خپل سفر کې د بلخ ولایت د اقتصاد ریاست یو شمېر مسؤلانو سره وکتل. په دې لیدنه کې د اقتصاد وزیر د بهرنیو او داخلي موسسو لخوا بېوزله کورنۍ لپاره د مرستو په جلب خبرې وکړې. نوموړي زیاته کړه اسلامي امارت ژمن دی چې د هیواد په بېلابېلو سیمو کې پراختیایي پروژې پلي کړي او د خلکو له منځه د بېوزلۍ له منټولولو لپاره دوامدارې هڅې وکړي. امارت اسلامی همیشه میکوشه تا اینکه برای مردم، برای ملت عرضه خدمات بهتری داشته باشه، پروژه های عامل منفعه به راه بندازه و پروژه های در نظر گرفته شده است که یک عامل منفعه باشه و یا یکی در کاهش فقر مؤثر باشه و برای کاریابی هم مؤثریت داشته باشه در نظر گرفته. د دې لیدنې پر دوام د بلخ ولایت د اقتصاد رئیس او غړي د یادې ادارې په لاسته راوړنو او ننګونو خبرې وکړې او د چارو ښه پرمختګ لپاره خپل وړاندیزونه د اقتصاد وزیر سره شریک کړل. په پام کې ده چې د حمل میاشتې په 13مه نیټه به د بشري مرستو یوه بله جوپه د حیرتان بندر له لارې هیواد ته راورسیږي چې د هیواد د اقتصاد وزیر د افغانستان اسلامي امارت د کابینې په استازیتوب د دغه مرستو د تسلیمۍ او سپارلو په مراسمو کې برخه واخلي.